د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر وایي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د فابریکو ستونزې تر ډېره بریده حل کړي دي او دغه راز برېښنا نشتون چې په دې ولایتونو کې د فابریکو پر وړاندې یوه لویه ستونزه وه اوس حل سوې او د 24 ساعتونو لپاره برېښنا ورکول سوې ده. د نوموړي په خبره چې اوسمهال په دې ولایتونو کې په منظم ډول سره د فابریکو کارونه روان دي او هڅه کوي په ټول هېواد کې د فابریکو ستونزې حل کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشر ایلوا پلیون سره کتلي دي. د حامد کرزي له دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې حامد کرزي د یادې کمیټې له مرستو څخه د مننې ترڅنګ له ایلوا پلیون څخه غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. د لوګر د پونې ریاست مسؤلین وایي چې د پونې وزارت په لارښوونه یې په تیرو 8 میاشتو کې 1000 نارینه او 200 ښځینه رسمي ښوونکي په دنده ګمارلي دي. د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې د نږدې 9 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو پروژې پلي کولو چارې پیل شوي چې په بشپړېدو سره به یې 545 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شي. د نورستان اوسېدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې دې ولایت ته هیڅ کار نه دی شوی.